من د مسلمانانو ورونو یو شی زمون او تاسو په معاشره کې ډیر زیات عام شوی دی چې مشران پکې هم مفترا دي، بوډاګان پکې هم مفترا دي او ځوانان هم پکې اکثره مفترا دي. هغه څه شی د محترم او هغه ته ویل کېږي بچبازي. بچبازي څه ته وایي محترمو؟ مثلا په یو هلک باندې د شهوت په وجه باندې لاس وهل، د شهوت په نظر ورته کتل، د هغه سره مینه محبت کول، یا د شهوت په وجه د هغه سره ناسته کول، دې ته ویل کېږي محترم بچبازي. حالانکه د بچبازۍ نه چې کوم دی هغه صراحتا من راغلی ده. د ابن قیم رحمه الله نه نقل دی چې ابراهیم نخعی او سفیان ثوری د بیګری هلکانو سره د ناس کولونه من فرمایلی ده. امام نخعی رحمه الله فرمایي چې هلکانو سره کېناستل دا لویه فتنه ده او دا داسې دي چې څنګه یو سړی د زنانه سره ناست وي. نو عزتمند مسلمانانو ورونو، بیا موږ او تاسو د خپلو بچو د هغوی د اصلاح خیال وساتو، هغوی د غلطو مجلسونو نه چې کوم دی هغه وساتو او هغوی موږ او تاسو د بچبازۍ نه وساتو، ځکه محترم دا یوه ډېره لویه ګناه ده او په خپلو زامنو باندې ډېر احتیاط کول پکار دي، ځکه هغوی ماشومان دي، هغوی نه پوهیږي. ځکه محترمه ماشومان به وایي چې دا ما سره چې کوم دی ملګرتیا کوي او هغه د معاشرې کسان د معاشرې ماشومان هغه به دته په زړه کې غلط خیال وي. عزتمند نن سبا اکثر ماشومان، اکثر الکان په دې مرض کې اخته دي او په دغه کارون پسې ګرځي. محترمو، که چېرته زمونږ او ستاسو بېګیرې هلکانو د دوی سره ناسته او پاسته او ملګرتیا پرېږدو، نو یقینا چې هغوی به د دې کار نه په خپله باندې منې شي. محترمو، د دې شیزونو چې کوم دی ډېر خیال ساتل پکار دي، ځکه دا یوه ډېره لویه ګناه ده. الله جل شانه دې موږ ټول له دې نه وساتي.